دا د لوګر مرکز په عالم ښار کې د ټټارۍ کارخونې دي چې ګڼ کسان پکې بوخت دي او هر ورځ لسګونه بخارۍ جوړوي. دوی د ژمي په راتګ سره د خپل کاروبار د غوړېدو خبره کوي او زیاتوي چې اوس هیوادوال د بهرنیو بخاریو په نسبت د کورنیو بخاریو پیر او پلور ته ډیره پاملرنه کوي. همه بخاری ها که ما جور میکنیم 15-20 قسم بخاری سر نو، بخاری های ترکی وطنی است، بخاری های بوریاره است، بخاری های سنگ و زغال است، بخاری چوب است، بخاری مبلینی است، بخاری تلی است. موسمش که از 5 ماه 6 ماه خوب موسم داره. دو قسم بیلر کارو یو دست نازک بیلر دست دغه اوس موږ کارو دغه شی ده او یو دغه د تیلو بیلر دی صاحب هغه بیا ډبل بیلر دی ښه شی دی هغه بیا د سنگ زغالو دغه شاته ښه صحیح کار ورکوي. همداراز د اسلامي امارت پر مسؤلینو غږ کوي چې کورنیو تولیداتو ته مناسب بازارونه رامنځته کړي. له حکومت نه دغه خواهش ده چې داخلي تولیدات ته بازار موندنه وکړي او خلک هم داخلي تولیدات نه استفاده وکړي. کار بخاری موسم بخاری روزه 3 دانه 4 دانه 2 دانه بخاری جور میکنیم. بخاری وطنی که از مقامتش هم بالاست او مصرفش هم کم است، قیمتش هم مناسب است. هیواد ته د بهرنیو بخاریو د صادراتو کچې په لوړېدو سره بیا هم په کور دننه د تولید شویو بخاریو بازار ګرم ښکاري.